خلک وایي خزانو پسې ګرځي پرېږدي قبرونه راکاږي خزانې خو په دغه کې دي ورور دا ځوانان دا دي لګیا دي مټ وړي ښې روان یاست خوشحاله ښه ما سیبونه هم ورته ته نو که در ښکاره سیبونه دا دي دومره غټ سوي دي اوس روان یم د ملکیارو هغه مخامخ باغو له ما له تا سره 2 واره کول کړی زه به د ملکیار د باغو ویو تاسو ته در ښکاره کوم یو واره ډرون کیمرې دوکه را سره وکړله دویم واره موټر سینګو ته په لاره خراب شو نو اوس ځم انشاءالله تاسو ته به خوندور ویو د ملکیار د باغو د په الوتکه کې در ښکاره دا د سهار وختي په هوا کې وایي د جنت خوند دی ته اوس د خوند لپاره راوتلی نو څنګه دی خوند کوي یا شکر دی خپل حال وایه چای دې کړی دی مسافر خو نه کوم ځای یې ښه دا ملنګ هم سهار وختي د سیند څخه خوند اخلي دا د سهار وختي هوا چې ده وایي دا د جنت هوا ده خلک وایي وینه نو موږ هم د جنت د هوا څخه خوند دی اخلو مخ وینئ دا تازه دی دا تازیان ما ته په ښکار کې بیخي ډېر ولیدلو عجبه نومونه یې ول بخملو راډو اټانیم کې ول عجبه نومونه یې ول ما یې ولاګونه هم جوړ کړي زما د یوټیوب چینل کې تاسو کتلی شئ ماشاءالله دا د ملکیارو د باغو مین لاره ده مخامخ لمر هم پر کیمره باندې دی لمر ډېر تیز هم دی نو زما کوم فیوریټ ځای چې دی هلته ځم بس بیا هلته الوتکه الوزوم مرغان دا دي دی نارې ولي ماشاءالله د دې ځګې پورې خدای د خیر راورسېدلم زه مخامخ دورې ځم دا لار نو دورې د ملکیارو د کلي خواته ځي نو زه دورې مخامخ ځم هلته 2 سپیان ناست دي هغه به کراسوم او بیا زما فیوریټ ځای له ځم دلته ماشاءالله ډېرې خوندورې اوبه دا دي را روانې دي دا نو چې ګرمي به سړی داسې جم کړي ډېر ښه خوند بیا کوي یو خو دا دی دی نو اوس زما شناخته سولو بس بل ګټ چیرې دی وایي شناخته دی اوس په ما کار نه لري دا دی د خیره کوم زما فیوریټ ځای چې ولو چې ما ولې دلته ناور دی زه به راتللم همې کښېنستلم به هغه ځای دا دی خو ناور خالي دی دلې ما په خیال چې شمسیان یې پر ناوره باندې لګوي دا تاسو لیدی شئ دا فرېمونه یې ورته جوړ کړي دي نو په دا باندې ناور یې خالي کړی دی دلې بیا شمسیان یې لګېږي لاندې به دا اوبه سټور کېږي کار شروع دی خیر زه به خپله الوتکه والوزوم د دې ځګې څخه به بیا د باغو ټوله ویو در ښکاره کړم تاسو بیا وګورئ خوند ځینې واخلئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ډرون خو مې والوځوله، زه نن خاص په موډ کې نه وم، بیا مې د لږ ګزاره به مې په کړې. اوس ځمه زما د اکا مینې خواته ځم، هغه مې شان کرلي دي، ما هغه ته ویل زه دله راځم، هغه خواته اوس ورځم. ښه ما سیبونه هم وتې ته نه کړو در ښکاره، سیبونه دا دي دومره غټ سوي دي، دا ګورئ ماشاءالله درختې هم ډکې ډکې دي. تاسو دعا ورته کوئ چې خدای دا واره ټیټ پیسې د زمیندارانو ته ورجوړي. دا یاران هم دا دي اوس را روان دي. ښې روان یاست وشوله؟ ورس دي وشوله. دی هم دا دی وشوله روان. دا نو سهار وختي دومره ډېر دا الله یې را روان دي ګرده وشوله ځي. د کلي د مانده پورې دا دې راورسېدلم، د دې دا د کار چالو دی، خاورې دې وړي ده دا مې بابا دا ځوانان دا دي لګیا دي د باجرۍ د مانده سوري احمدآباد څنګه دا نو زموږ د کلي مانده دي. ته وګورئ څومره ښایسته پسونه کشني کشني شینواري پسونه دي. دا کوم نسل دی؟ شینواري دي؟ اختر له مې دغه کړي. دا یاران هم دا دي لګیا دي ښه ګوړې. شیر علي ټریکټر والا زموږ د کلي مشهوره ټریکټر والا څنګه ښه یې؟ ته ولې ورته ناست یې؟ ای باجي هم دا ده لګیا. باجۍ باجي هم دا ده لګیا ده. ده ولې زما نوم باجۍ ده. دا ځوانان دا دي لګیا دي مټ وړي. شیر علي ټریکټر والا سهار وخت ولې ته څه خوا باندې ولې راوتلی یاست؟ ناشته مې نه ده کړې؟ عبدالمالک خان هم دا دی لګیا. دا د پټلي ایسیر ته راوختلم، دا ټریکټر والا هم دا دی لګیا دی، خلک لګیا دي خپل کارونه کوي او زه د سیند ته خوند اخلم. ماشاءالله ماشاءالله. دا د مولوي صاحب رمد او دې ته ګوره څنګه وزانه میږه ده، واښه خوري څنګه خوند کوي. دغه پسو دا شان کیسه دی، دا کې خدای ډېر قدرتي سکون یې شي. زما اکا وایي زه سیاره کم پریشانه یم، کله چې دا پسو ما وینځ کې کښېنم یا پسو ته مخامخ کښېنم ټولې پریشانۍ مې وایي ختم شي. دا هغه هم څه نه دي، ډېر زیات سکون خدای کېښی. زه به روان سم. او توتان خو هم پخ سوي دي، توتان دي دا سم نه دي پخ سوي دي، لږ لږ نه دي. اوس زه یو دوه کې وګورم. مولوي صاحب بیا خپلې میږې ورته ګرځي. څنګه دی مولوي صاحب خو به خشم نه کوي؟ بیا هم دی لږ لږ خشم کوي که نه کوي؟ مولوي صاحب ډېر خشمي راته معلوم. مولوي صاحب ستړی مه شه. څنګه یې؟
خیرت ښه یې سکون کې شته دا د جنت میوه ده پاکه میوه ده د انسان طبیعت ورسره سمېږي ستا طبیعت ورسره ټیټ یې ښه پته ځې ته چیرې ځې زه د پسونه یوازې ورسره قراروم ځم بیا کور اولې زما پلار خشمي دی دی ولې خشم نه کوي چې خالي وتی ته خشم کوي تی ته خالي کوي ښه ده ولې زما پلار خشمي دی ما ورته ویلې ما ته خو دا دی خشم نه کوي دې ته خالي کوي دا دی دا خیره څه کوې اکا زو چکر مې وایي دا دی دا خیره کاله راورسېدل السلام علیکم دا زموږ اکا نو د زمیندارۍ ډېر شوقي دی همدا خلکو ته وایم همدا زما اکا د زمیندارۍ ډېر شوقي دی اوس بیا چی جوړه دا خلک وایي خزانو پسې ګرځي پرېږدي قبرونه راکاږي خزانې خو په دغه کې دي ورور سړی په محنت وکړي ښه جنوب بلکل اوس اوس چی جوړه فارم سیستم برابره یا دا چې به ترې برې وکړئ شی به وکړو پلاستیک بیا پر لګه یاره پلاستیک لا پر دې سږ کال نه لګو ولې نو سږ کال دا فارم پوډۍ پوره نه ده ښه بیا چې دوی پسې پوره کړمه بیا په چیز دې کې کرلي یاره پیاز مې کرلي او انګور مې کرلي انګور خو مو عجیب ده انګور خو دې هم دغه کړي انګور مې کرلي و انګور هم دا دي اکا کرلي دي دا تاسو ورته وګورئ دا هغه سره چې ونیسئ بیا د دا سره پورې دلته دا د انار دي خوندوره باغچه دې جوړه کړې ده دا دي اخوا ته بیا انار بلکل دغسې دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله بیخي ډېر شان یې کرلي دا انار دی انګور دی دا هغه سر د مینې دا هغه سره پورې دا ټوله شان کرلي دي دا تاسو ورته وګورئ پیاز ده هم دې خوا ته ماشاءالله ډېره خوندوره باغچه جوړه کړې ده پیاز دا یې کرلي دي دا ګوره شپېشت دي که چېشت دا نو د کور دپاره کرلي کیتۍ هم اوس کري یاره بیخي ډېر شان یې ماشاءالله کرلي دي شپېشتې هم سولې انګور هم سولو پیاز هم سولو او خواته کیتۍ ده دا زموږ اکا نو ډېر محنتي دی بس ټوله ورځ د لیباس کې لګیا وي دا مین هم دا مینه څه ده دا هم د خپله ګرده جوړه کړې ده خپله کې لګیا وي بس سهار راشي د ماښام پورې د لې لګیا وي دې سیټ ته هم دا د انګورو تاکان لګېدلي دي او دا زما به خیال چې وربوشي دي که چیشت دي غنم دي که وربوشي دي دا هم کرلي دي دا منډوان دي دا ګورئ دا چت دی آیا چت په پوشش باندې پټ شوی دی دا چت وګورئ دا بیا هغه د هوا ځای دی مثال ډېر خوندوره مینې هم جوړه کړې ده ښه دا اوس اکا ته دا کارونه ډېر ښه خوند ورکوي د دې کومه فایده ده اکا زه شوګر شوم ډاکټر راته ولواکه بس نور وخت نه مو نشو کولی بیا چاته مې ورته ورکړه شوګر مو مور مې روغوله دغسې ختم کړي هلکه شوګر اوس ګسه خپله ځان لیر دسه ساتي ټول خوږې چای ورسره کوم چې پرهیز مریض مې ختم کړي او دومره ګرمي هم ده بیا هم زنده‌باد خوب دی ترخې چای نو بیا د سیوې کې وساکهیي دي ښې چای خو نو راکړه ګوړه راکړه هر شی د ځان سره سپیر ګرځوي ما بیا چیشتی څرمه د دې زیاتوب اوبه دورې ولاړې دوی دا د پیپ مې ورکړی دي دلته راځي دې ځای ته مې بېرته پیپ ورکړی دا بل نه ورته شوه
ښه د بنې دې هم ناور ورته جوړ کړی ای ناور د بنې دا ناوره لره هغه ناور ډک شو له دې لرالي چې دا پسې ډک شو هغه دې پسې ډک یې بس بیا یو مخ اوس چیش دې کرلې دا جواري کري ښه جواري ای دي جواري دې بیا چی دپاره کرلې دا د بودګان چاره ده یا ښه حیوانانو لپاره جواري به ډېرې اوبه هم غواړي یا نه غواړي اوبه نه غواړي ای خوربوش چیش جواري ای ماشاءالله بیخي ډېر رسېدلي دې ته اوبه ورکوې ماشاءالله ای هم تا کرلي دي ماشاءالله دا خشک علاقه والا دا د اکا د لیوله راغلی دی ماشاءالله باد کړی دی دا وطن